د الله تعالی ګران محبوب حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د الله د رضا لپاره په مسجد کې کار وکړي یا یو مسجد یې جوړ کړي نو الله تعالی به د ده لپاره په جنت کې یو ښایسته کور جوړوي. د نن ویډیو د یو مسجد د چاندې لپاره ده. خپله برخه کې واچوئ چې هغه دنیا مې ښایسته شي. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم. نن د پښین کلی منځکي یو داسې مسجد ته راغلی یم چې د 3 کاله څخه د جوړېدو په پروسس کې دی او د دا اوسه نه دی جوړ شوی. دغه مسجد د قاضیانو په نامه باندې مشهوره دی. د الله تعالی ګران محبوب حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د الله د رضا لپاره په مسجد کې کار وکړي یا یو مسجد یې جوړ کړي نو الله تعالی به د ده لپاره په جنت کې یو ښایسته کور جوړوي. دغه مسجد یو ډیر کمزوري مسجد دی. مالیه والا د دغه مسجد د جوړېدو لپاره چانده سره ټوله کړې وه. هغه ټوله چانده د دې مسجد په تعمیر باندې ختم سوله. خو اوس هم په دغه مسجد کې ډیر کارونه پاته دي لکه د طالبانو حجره سوله، دغه چار دیواري سوله، ګیټ یې سولو، د نلکوزګۍ سولو، د دبنې چار دیواري سوله، د مسجد دروازې سولې، د رنګ کار سو، د بجلی کار سولو، د ګیس کار سولو، د شمسي کار سولو او د برمې کار هم دی کې یو برمای څوک جوړه کړي. دا قسم نور هم ډیر شان کې پاته دي. زکه ګناهګار یما ته مهربان ربا زبندا لاچار یما ته رحیم رحمان ربا. سیدی پخوانی وجری دي. دغه وجرو ضرورت هم سته. دا سیرته به انشاءالله باترومان جوړیږي. دغه چار دیواری هم نسته، ګیټ هم نسته. دارته سیدی د دبندې دایره راځي. دغه ځګې کې د دننه مسجد به تاسو د ښکاره کو دا پردې پر لګېدلې دي، دروازې نسته. دغه تاسو کتئ چې فلحال ارضي دروازه لګېدلې ده، د چادر ده دغه دی او دغه پیټینګ سیم د بجلی د کیسوي دی، شمسي د دی، دایم ارزي دی، د تارونه تحصیل دی سي نور تعمیر یې سوی دی. د بجلی کار سو، د شمسي د سلو، د ګیس د سلو، دا کارونه کې پاته دي. رنګ روغن هم پاته دي. اے رحیم کریم ربا عمل باندې کمزور یما زار دی سم د نفس د شیطان کله د زور یما. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی: من بنا مسجدا لله بنى الله له بیتا فی الجنه. ان چا چې د الله لپاره مسجد جوړ کړي، د الله لپاره د سجدې ځای جوړ کړي، الله تعالی به د هغه لپاره په جنت کې کور جوړ کړي. دا چې د صدقه جاریه دې ته ویل کېږي. ولې صدقه جاریه دې ته وایي چې هغه جاری وي. اوس په دې کې چې هر څوک لمونځ کوي د هغه ثواب موږ ته رارسېږي. زما ورونه عزیزانو، باید په دا کار خیر کې موږ حصه واخلو چې زموږ دا دنیا هم ښایسته شي، هغه دنیا هم ښایسته شي. که خطا کار یما نسته ستا په شان ربا زبنده لاچار یما د رحیم رحمان ربا. د لې په کلي کې د جمعې لمونځ کېږي نو د جمعې د خطبې لپاره منبر یې نسته، په کرسۍ باندې خطبه کوي. د دغه سیټ دروازه دا د لګېدلې ده، هغه سیټو ده نسته. دا یو د خدای نازولي دا دروازه ولا دا 2 دربچې دي، دا یو له راستولي نو دوی دغه 2 لګولي دي، هغه سیټو دروازې لا پاته دي. دغه سیدي کارپېټ یې خالي فلحال ارضي او ورکړی دي. د لمانځه لپاره مسلې هم نسته. یو کم سل نمونه واړه ستا دي د غیرت ربا یو پکې د قهر دی نو ټول دي د رحمت ربا. ملګرو که د الله د رضا لپاره موږ په دا مسجد کې یوه خښته هم ولګو، الله تعالی به د دې اجر هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا کې به راکوي. نو د دغه مسجد په تعمیر کې خپل حصه اچل کېدو لپاره په سکرین باندې به تاسو ته د دغه مسجد چې کوم ذمهواره دي د هغه نمبر به ښکاره کېږي. د دغه مسجد جوړېدو کې که تاسو خپل حصه واچوئ نو د قیامته پورې څوک په دغه مسجد کې عبادت کوي، ذکر کوي، تسبیح کوي، د هغه ټوله ثوابونه به تاسو ته هم درځي. نو دغه مسجد په ښایستوالي کې خپل حصه واچوئ چې قبر ستاسو لپاره ښایسته شي. جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا